سیاسي نقطه نظر دی فکر دی که نو هغه چونکې د زیاتو خلکو په ګټه دی زیاتو خلکو دپاره دی نو دغه یو دلیل دی چې زما خبرې زما شخصیت کو ته وایي دا زیاتو خلکو ته اپیل کوي او زه یو سوشلیست یم او زه هیومنست یم زه د ولس سره ناسته پاسته کولی شم اوسې خو نارملي چې خلک وفاداري کوي د سوشلیست نظریې په والا باندې او فکر په والا باندې نو د کارل مارکس لینن او د نمونه اخلي خو زه به د نیلسن منډیلا نوم واخلم خاص وجه دا چې د ان پی یو کانفرنس کې دی باچا خان ایوارډ ورکو او روسي سفیر هم راغلی و پکې هغه کې سویت یونین بیا نو مختلف خلکو نومونه اخیستی شو او مونږ پکې د نیلسن منډیلا نوم تجویز کړ او نه منلی شو ځکه چې هغه سره چې کوم ګورباچوف دی او څوک که نه نو توجه هغې پله زیاته وه نیلسن منډیلا چې کوم جیل تیر کړی دی کومې ستونزې د سپین پوستو له لاسه ځپلی ژوند یې کړی دی او هغه چې جیل دغه 28-30 سال د جیل نه ډېرو خلکو جیلونه تیر کړي 30 کاله خو زه به دا ونه چې هېڅ یې نه زده کړی خو ډېر څه نه یې زده کړی که ابتدایي منطقه کې دي او که بل ځای کې دي نومونه به نه اخلو نیلسن منډیلا یو خبر زده کړه هغه ووایي چې افریقا د افریقن ده and there are black Africans and there are white Africans هغې مخکې به خلکو صرف بلیک یادو افریقا د تور ده ده وایي چې د سپین هم ده او د تور هم ده یاره که ډېر بایسټ سوچ زما نه وي نو زه به صاحب شاه صاحب یاد کړم نو چې ډېر څوک خفه او خوشحاله هم شي زه به صاحب شاه صاحب یاد کړم او دغسې به فیض یاد کړم او جالب به یاد کړم او که غالب نه یادوم نو میر تکي میر به یاد کړم او زه پخوا خو ما چې شوی دی هغه پخوا دی دا بله خبره چې د ښځې کوم د سټیټس دی په سماج کې نو هغه کې ښځه اکثر د کمزوري طبقې یا غربت یا په معیشت کې چې برخه نه نو د هغې هغه چایس چې وي هغه متاثره چایس وي افیکټډ چایس وي که نه نو زه دا نه شم ویلی چې دا د برابرۍ په بنیاد شوی دی بیا هم که نه ځکه چې میل ډامینیټ معاشره ده پیټریارکل سماج دی معیشت ټول د سړو په لاس کې دی برابري خو دا سچ نه شم ویلی سچ خو زما چې مقدور بر زما کوم سوچ او فکر دی او کوم تجربه ده زه دا خبره دلیل سره کولی شم چې ستا په ژبه چې زما رویه د ازدواجي مولاتو کې یو ښه برابر کوټلې ډیموکراټیک رویه ده ستا د اصلاح لپاره په ټولو پښتنو کې په ټول پاکستان کې په ټولو مسلمانانو کې چا هم خور له ضرور برابر پوره برخه نه ده ورکړې او ما والد صاحب څه پراپرټي رونو خرڅه کړه ما ته یې له سړو برخه راکړه ځان دې له سړو واخیسته خویندو ته اسلامي ورکړه زما خویندې سبقونه یې ځینې ویلي ځینې پکې یو نه دی ویلی هغوی چې موږ له خو پیسې نه راکوي ما تاسو ته ووایي چې به موږ له د جناح صاحب تعلیماتو مطابق پیسې راکړه چې ښځې برابر دي ارونو بیا هم نه منله هغې وایي چې بس سره پې خپلې وویشم زه پې ویشم نه خو زه به سره خپلې شریکې کوم نو ما او زما یو ورور په رشیا کې چې هغه مړ ژوندي بدل لګي روغ دی هغه یو زوی شته او هغه دوه وروڼه او 3 خویندې موږ خپلې پیسې پول اپ کړې او یو بل وراره په شکل چې اچار ډیکوډنټ ته مې ته په خپل کیلکولیټر باندې تقسیم کړ نو هغې ته خپلې مال خپلې پیسې را یو زوی لوی چې دی هغه سپرلي راویل نوم دی آرکیټیکټ دی بای پروفیشن او یو مشهور ګروپ دی خماریان په نوم باندې هغه کې ګیټاریست دی
دا خمریان ډېر نوموړی ګروپ دی د وخت کې د پښتنو څلور کسان وایي کې او منتخب کوي هغه واده دی ښځه ډاکټره ده او هیر ټرانسپلانټ وغیره کوي او خو خوشحاله پیسو ولا ژوند هم تېروي بل چې کوم دی هغه اکنامکس کې MSc کوي او BS کوي زه 2-3 ور سعودیان ته تللی یم که نه چې سعودیان نو پاتې شوی خو هلته ژوند سانتیاګانې کیسې میسې ما نږدې نه کتلې دي خو په زړه پورې ملک او چې زما خواهش دی چې کاش الله پاک زه په هندوستان کې پیدا کړی وي زه به ډېر خوشحاله اوس هم که زه هندوستان ته لاړ شم نو زه چې کله هم تللی یم نو هلته کې ما ډېر ښه وخت تېر کړی دی هندوستان معاشره چې ده هغه کېدای شي د چین مې هغه کیسې هم ښیي که نه خو چین لرې دی زما تجربه نشته او زه د هندوستان برخه پاتې شوی یم زما په وینه کې زما په جامو کې زما چې اوس بریاني وخوړه دې کې دا ټول هندوستان دی او هندوستان خلک چې کوم دی ډېر بردباره خلک دي یاره که وایم چې زړونه مې ټول ښه دي نو بیا به سبجکټیو ایډیالېزم شي او بیا به بهر نړۍ یا چاپېریال خلک به وایي چې تا کې برداشت نشته یا تا کې خو چونکې دا سماج داسې کوږ وږ دی او په دې کې اکثر کاږه وږ خلک دي هغه کاږه وږ خلکو یو ځای نو ډېر ځینې شیونه چې هغه انساني نه وي خو هماګه شته کاش چې نه وي خو د سماج راکړه برخه ده او د ساحر یو مصره ده दुनिया ने तजुर्बात और हादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं ये निज़ाम ने अलावा जमा इस ख्वाहिश निश्ता जब पदीम कन्वेंस में जमा जो 65 साल के ढेर खलक कम जुंदी पड़ेगी कन्वन जमा जो ख़त्मी की जब आगे मुतमैन खुद जमा दा ख्वाहिश पदे के सकतगन पदे के रुकावट या दे तरफ से माकम कदम नागसी इकदाम अगसी दा सफ़र दा मंजिल خلق فالو کیا او نه درېږي نو زما یو ښایست دی چې په دې ملک کې 3-4 کروڑ بچي 3 کروڑ بچي سکول نه بار دي دې کې چې هر بچي سکول ته لاړ شي یونیفارم یې اچولی ناشته وکړي انډه وخوري ټوسټ وخوري بس زه به داسې وغواړم چې زه جنت ته ورسېږم که نه خدمتو مې پروا نشته ژوند خو یو نیچرل دی که نه فزیکل یو خاص دغه دی که نه خو خواهش مې همدغه دی او زه په دې خبره باندې مطمئن یم او فخر کوم چې چیرمین مو د څنګه خبره چې the journey of 1000 miles begins with a single step ما که single step اخیستی دی زه به کنوینس یم چې دا کار کولو والا دی نو د هغې سبا هم وي چې رڼا وي تیار هم وي چې تیاره وي رڼا هم وي که یو نه وي بل هم نه وي او که وي نو وي په دواړه چې دریاب له چرته شته دی لرې بله یوه غاړه تر سهاره د بهار دي یو مقام چې د خزانه شلخمونه د تئاترو یو تنه چې د ریحانه